همدرد صاحب به خبرې وکړي، بیا به تاسو سره وګرځو او کېدای شي هغه وروستی بحث مو چې پرېښوده بیا هغه ته ادامه ورکوي. صحیح، سمه ده. مننه. مهرباني همدرد صاحب، په خیر راغلاست. سلامونه جناب نوري صاحب او جناب خپلواک صاحب او ټولو دوستانو ته دلته چې حاضر دي په سپیکر کې او په لسنرز کې. ډېره مهمه موضوع مو راخیستې ده او دا موضوع د بحث وړ هم ده، باید چې بحث هم پرې وکړو او دلته پرې تم سو چې ډېره دغه موضوع باید تر بحث لاندې ونیولی سي. خلیلزاد بار بار کابل ته سفرونه کوي، دا چې دوی ورته د شخصي نوم ورکوي، زه شخصا فکر کوم چې دا شخصي نه دي. څو کارونه دي، یو خدا ده چې هغه د دوحې خبرې دوی تعقیبوي، او بل دا چې د دوحې د خبرو یا د دوحې د معاهدې یا د هوکړه لیک چې دوی له طالبانو سره امضا کړی، د هغه ترڅنګ یوه موافقه چې په دې کې سوي وه، ځینې دوستانو دا زما خبرې په ځینو سپیسونو کې ګواښلې دي یا یې رد کړي دي. ما هغه وخت هم ورته ویلي وو چې امریکا له طالبانو سره یو ځای له دغه نورو ډلو یا احزابو سره یو ځای دوی غواړي چې د دولت یوه رهبري شورا ولري. دا چې دې دولت په رهبري شورا کې څومره نفر واوسېږي، 14 نفر واوسي، 19 نفر واوسي، 21 نفر واوسي، طاق به وي. په دې کې 3 نفره به مطلق داسې بېطرفه وي. زیات امکان دی ولري چې هغه د امریکې ځینې ځانګړي او با اعتباره کسان واوسېږي چې په دې شورا کې به شتون لري. نور به دغه د نورو ډلو ټپلو څخه چې د مقاومت له جبهې څخه په هغه وخت کې لا دا خبرې وي چې جمهوریت سقوط نه و کړی. احمد مسعود به هم پکې وي، په دې کې ډاکټر عبدالله به هم پکې وي، حامد کرزی صاحب هم پکې وي، ولسمشر غني به هم پکې وي، داسې ځینې نور مشران او دا د طالبانو مشران به هم په دې لویه دولتي شورا کې وي. او دا دولتي شورا به دا ډول یو سیستم ولري لکه دا د ایران اخوندي سیستم چې ده، دوی هم دغسې یوه دولتي شورا لري. بیا کله چې څوک ځان کاندیدوي ریاست جمهوري ته، اول د دې شورا له خوا څخه پاس کیږي، بیا یوازې هغه ټاکنې تمثیلوي چې دا د خلکو هم رایه ورته ورکړه او بالاخره یو ډول ولسواکي ده، خو په اصل کې اصلي واک به د دغه شورا سره وي. دومره خبره دا چې ځینې قراردادونه دي د معدنونو چې دغه شی مهم ده او په دې باندې موږ او تاسې باید بحث وکړو. امریکا که چیرې غواړي چې له طالبانو سره دا ډول قراردادونه وکړي، دا زه فکر کوم چې د افغانستان په ګټه په دې خاطر نه ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې رسمیت نه لري. صحیح ده چې د معدنونو قراردادونه که کیږي افغانستان ته یې ګټه هم رسیږي، خو که معدنونه له حده زیات استخراج سي، دا زموږ تاسې د آینده نسلونو په تاوان باندې ده، او دا اجازه نه زه لرم، نه احمد لري، نه محمود لري، او نه هیڅ حکومت لري چې له حده زیات استخراج د معدنونو په کم وخت کې صورت ومومي. ځکه زموږ تاسې آینده نسلونه چې په افغانستان کې به زیږېږي، موږ تاسې به مړه کېږو، هغوی به راځي، هغوی هم په دې ځمکه باندې حق لري. دا د هغوی مسلم حق ده چې دغه معدنونه باید په تدریجي ډول سره کم او د اړتیا مطابق باید استخراج سي او ګټه ترې واخیستلی سي او په مناسب قیمت د افغانستان او د بل هیواد چې هر څوک یې ترې اخلي یا کوم شرکت یې چې اخلي هغه متقابلې ګټې په نظر کې ونیولی سي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان ګټه باید پکې زیاته وي، چې هم یې ولس ته د کار زمینه برابره سي، هم هغه رویلټي یا هغه امتیاز چې دولت بیرته ترې اخلي دغه شرکتونو نه د استخراج په وخت کې هغه هم په کافي اندازه واوسېږي، چې دولت ته هم یو عایداتي سرچینه واوسېږي. نور دا ځینې خبرې چې تاسې ورته اشاره وکړه چې خپله البته همدرد صاحب په دغه د معدنو په قرارداد کې یوه مسله ډېره مهمه ده چې خلیلزاد هم په دې باندې خبره وکړله چې د معدنو یا د سرمایه ګذاري د اقتصادي سرمایه ګذاري دغسې ستر قراردادونه یو متقابل قرارداد او دغو پروتوکولونو ته ضرورت لري چې هغه په هغه وخت کې ممکن دي چې ته یو مشروع حکومت په افغانستان کې ولري. نو ممکن د طالبانو نه مشروعیت هم یو له دغو عواملو نه وي چې د امریکا له خوا نه غټه سرمایه ګذاري په هغه کې نه کېږي. بې له شک امریکا د افغانستان معدنو ته علاقمنده ده او دا علاقمندي لري، او همدغه هم یو تحلیل ده چې ممکن امریکا د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د مشروع حکومت د جوړولو پروسه پیل کړي چې هماغه د دوحې دویمه مرحله یې ګڼلی شو. په دې کې هیڅ شک نشته جناب خپلواک صاحب چې که چیرې امریکا په خپله په مستقیم ډول سره د افغانستان د معدنونو قراردادونه امضا کړي، دوی تر سوال لاندې راځي، په نړیواله کچه تر سوال لاندې راځي، او هغه د چورو چپاول ټاپه پرې لګېږي یا د غلو ټاپه پرې لګېږي، او دوی نه غواړي چې هغه خپل نړیوال حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. ولې په غیر مستقیم ډول امریکایان لګیا دي د عربي هیوادونو د شرکتونو سره یو ځای. تاسې که چیرې وګورئ د قطر پخوانی وزیر دفاع هغه د معدنونو د تیلو د نفتو د لیتیمو په دې برخو کې د قراردادونو په نیولو په هڅه کې ده. په همدې شکل د متحده عرب اماراتو ځینې شرکتونه دي. نو دغه عربي هیوادونه دي چې امریکایان غواړي د دوی په واسطه سره د افغانستان د معدنونو قراردادونه
په داسې حالت کې وکړي چې د افغانستان دغه اوسنی دولت یا نظام یا اسلامي امارت هیڅ ډول ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، چې دا د افغانستان په تاوان ده. ځکه له هر نامشروع یعنی چې ملي مشروعیت یا نړیوال مشروعیت ونه لري، له داسې یو دولت سره د افغانستان د معدنونو قرارداد امضا کول دا د افغانستان د معدنونو د چور او د غلا په معنا باندې ده. که چیرې طالبان رسمیت پیدا کړي، له هغه نه وروسته دوی ورسره قراردادونه امضا کړي، هغه که د قطر شرکت وي، هغه که د اماراتو شرکت وي، هغه که د چین شرکت وي، که هر شرکت وي، بیا حد اقل هغه قانوني بڼه ځان ته اختیاروي. بیا موږ تاسو دومره پرې نیوکه نشو کولی. یوازې په قیمتونو، په قرارداد اصولو او په شرایطو باندې سړی بیا بحث کولی شي چې باید دا شرایط وي، دا وي، او طبیعي خبره ده هغه خپل مسلکي بحث لري د معدنو په برخه کې. یعنی موږ تاسو په هر ځای کې په هغه باندې بیا بحث نشو کولی. باید مسلکي کسان د قرارداد وي چې په هغه باندې بیا بحث وکړي. البته یوه نقطه هم در صاحب چې باید د توضیح وړ ده، مثلا تاسو وایئ چې طالبان باید رسمیت پیدا کړي، دا خبره د بحث وړ او د نه تحلیل وړ ده. ما مثال درته ورکړ. یعنی که چیرې د طالبانو حکومت مشروعیت درلودلی، بیا دا قراردادونه ورسره سوي وای، بیا هغه د غلا او د شور او چپاول نوم سړی نسي ورکولی. ولې دا چې د دوی نظام ملي مشروعیت هم نه لري، تر اوسه پورې کومې لویې جرګې نه ده پاس کړی، او نړیوال مشروعیت هم نه لري. فلهذا تر اوسه پورې چې هر څومره قراردادونه کیږي، دا په یو ډول لکه هغه د تاراج او د غلا او د چور په شکل حسابېدلی سي. دوی دا حق ځان ته باید ور نه کړي چې نړیوال قراردادونه په داسې یو حالت کې امضا کړي چې لا هم دوی نړیوال مشروعیت نه لري، لا هم قانون اساسي نشته پکې، لا هم داسې قانون نشته چې موږ تاسو ووایو چې دا قانون هلته تطبیقیږي او بالاخره د دې قانون په اساس باندې دا قراردادونه امضا کیږي. که څه هم دوی وایي چې د جمهوریت ځینې قوانین لا هم د اجرا په حالت کې دي، خو دوی نه دي اعلان کړي. هغه باید مشخص وي. حکومت کارونه په پټه نشي کولی. هغه څوک وایي چې نینې دي که څه شی دي دا په پټه نه چیچل کیږي، هغه ټک باسي که نه، خپل غږ باسي. بل دا چې دغه ویلي دی چې یو منتخب نظام باید رامنځته سي. مهمه دا ده چې کشکې زلمي خلیلزاد دا ویلي وای چې دغه د دوی د سرپرست نظام، طالبانو چې تر نن ورځې پورې نظام سرپرست اعلانوي یا سرپرست وایي، دلیل یې دا ده چې د دوحې په قرارداد کې یا په هوکړلیک کې دوی ته دا ویل سوي وو چې د دوی نظام به سرپرست وي. دوی حتی ځینې اجرایوي صلاحیتونه نه لري. دوی حتی دا صلاحیت نه لري چې د جمهوریت د وخت ځینې مهمو چارواکو ته چې هغوی ډېرې پیسې هم پیدا کړي دي، د هغوی دوسیې به نه څېړي، هغوی محاکمه کولی نشي، د هغوی جایدادونو ته به ضرر نه رسوي. دا وعدې او شیونه یې ورسره کړي، دا په هغه دوحه قرارداد کې دا شامل دي. خو په دې برخه کې دوی ته دا صلاحیت نه ده ورکړل شوی. یعنې دوی لا هم سرپرست دي، او تر څو چې یو ګډ نظام په دې شکل رامنځته نشي، هغه عالي شورا د دولت رامنځته نشي، له هغه وروسته ټاکنې ونشي، داسې یو منتخب او ګډ حکومت رامنځته نشي، تر هغو پورې دوی دا صلاحیت نه لري. له هغه نه وروسته که بیا ځینې دوسیې څېړل البته کېږي، د قانوني خبرې وي. د خلیلزاد یوه خبره ده، د ګډ حکومت په ارتباط باندې دا وله د محمدي صاحب تېنه پوښتنه وکړله په دې ارتباط باندې. اما خلیلزاد صاحب ځواب دا ورته چې مثلا په دې وخت حکومت جمهوریت غوښتل چې طالبان د راشي د حکومت جز دی وګرځي، او په همدغه هغه باندې په همدې خبره باندې تر اخره پورې ولاړ و حکومت. خلیلزاد ویلي چې طالبانو نه غوښتل چې ملا برادر دی راشي او دویم ډاکټر عبدالله دی شي، که نه؟ دا یو بحث ده، که نه؟ اوس خبره څه شی ده؟ دلته زما پوښتنه څه شی ده؟ دلته زما پوښتنه دا ده چې تاسو چې د ګډ حکومت خبره کوئ، لکه څنګه چې جمهوریت نه غوښتل چې ګډ حکومت له طالبان، البته غوښتل چې طالبان د حکومت جزء وسی. خلیلزاد ویلي چې نوی حکومت باید جوړ شوی وای، چې د نوی حکومت اخو بیا بیل بحث ده. یو خدا ده چې جمهوریت تیار یو سیټ اپ موجود ده او طالب پې راځي، طالب پکې جذبېږي، جز د حکومت ګرځي. اما دا چې نوی حکومت باید جوړ شي، ولسمشر باید استعفا کړی وای، نوې اداره جوړه شوې وای، بیا هغه نه بعد که انتخاباتو کاره کیسه وله، هغه به بیا هماغه وخت کې تعقیبېدله. فکر نه کوئ چې اوس موږ په هماغې نقطې کې یو ځل بیا هماغې نقطې ته رسېدلي؟ اوس طالبان دي، که ممکن د ګډ حکومت د جوړېدو خبره وشي، نو طالبان به وایي چې رای دي چې دا زموږ مخالفین زموږ جز دی وګرځي، او که نه دا د دوحې تړون په اساس باندې باید نوی سیټ اپ رامنځته شي چې بیا له هغه نه وروسته لنډمهالې او موقته اداره وي چې بیا وروسته موږ دغه رسمي ادارې خواته لاړ شو، که څنګه؟ ګورئ، په جمهوریت کې هم کله چې یو څوک په قدرت کې وي، هغه طبعا دا غټه خبره کوي چې تاسې راسئ، که له موږ سره سوله هم کوئ، زموږ برخه یا جز باید وګرځېږئ، او دا چې ټول حکومت تاته جمهوریت در وسپارو، دا خو امکان نه لري. غواړو سوله در سره وکړو، جنګ در سره ودرو، راسئ په حکومت کې به برخه هم درکړو. اوس طبیعي خبره ده دا چې ټول نظام یې دوی ته سپارلی ده، دوی په همدغه دریځ باندې دي. فعلا دې کې شک نشته. ولې په دوی باندې فشار واردول دا ډېره اسانه خبره ده. اسانتیا یې دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت باندې
هغه تخنیکي مرستې نظامی مرستې او مالی مرستې پرې ودرېدلې، یو دم یې په ټپه ودراو او بالاخره سقوط یې ورکړ نړیوالو. په همدې شکل باندې د دوی نظام ته هم که چیرې دغه پیسې چې په دوی ته ورځي دا پرې ودروي، یو څه سیاسي فشارونه پرې راولي، دوی مجبوریږي د افغانستان د ولس د فشار له وجې هم دې ته مجبوریږي چې غاړه ورته کېږدي. هر ډول نظام چې د دوحې په قرارداد کې حد اقل دوی توافق ورسره کړی ده، په هغه ډول باندې یو نظام چې رامنځته کېږي، لکه مخکې چې ما درته اشاره وکړه، یو له حل لارو څخه دغه وه چې دغه د دولت عالي شورا باید رامنځته سي. په دې کې د جهادي رهبرانو د حتی د طالبانو مشرانو دغه او په کشرانو کې احمد مسعود د خپل پلار په استازیتوب باندې حد اقل په هغه وخت کې دا مقاومت جبهه او دا شیونه هیڅ نه وو، ولې په هغه وخت کې لا دا خبرې کېدلې چې دی به هم د دې برخه وي او دته به دا سهم پکې ورکول کېږي. نو دا خلک هلته د دولت عالي شورا کې به راځي، بیا به له هغه وروسته په دې شکل دغه سټرکچر رامنځته کېږي. تر ډېر زیاته کوم احتمال چې هلته موجود و، هغه کوم اپشنونه چې موږ ته راکړي وو په هغه وخت کې، زه په ملي مصالحې عالي شورا کې ډاکټر صاحب عبدالله سره د سیاسي احزابو د پالیسۍ او ستراتیژي د کمیسیون مشر منتخب مشر ومه، نو هغه طرحه چې رالیږلې وه د خلیلزاد د دفتر څخه رالیږل شوی و موږ ته، په هغه کې یو دا لیکلي و چې د راتلونکي دولت چې له طالبانو وروسته یا له دې سرپرست دولت نه وروسته به رامنځته کېږي، چې په هغه کې به د جمهوریت خلک هم وي، مجاهدین او دا ټول خلک به هم پکې وي، خلقه پرچمای هر څوک به پکې وي د طالب په شمول. د هغه نوم به وي د افغانستان اسلامي دولت، یعنی اسلامیک سټیټ اف افغانستان نوم یې دا ورته وړاندیز کړی و. دا چې وروسته بیا دوی په کوم نوم بیرته توافق کوي یا نه کوي والله اعلم، الله تعالی پوهېږي او دوی پوهېږي چې قرارداد امضا کړی ده. خو په هغه وخت کې دغه یو نوم ورته انتخاب کړی و چې په دې ټول افغانان سره راټولېدلی سي، دلته باید اسلامي نظام واوسېږي. دا چې د نظام ډول دغه اسلامیک سټیټ اف افغانستان چې جوړېږي، د دې ډول به په جمهوري شکل وي، څنګه به وي، په دې باندې بحثونه لا هم شته، قانون به ورته جوړېږي. خو په ټوله کې دا طرحه لکه د اخوندانو غوندې ده، لکه د ایران د اخوندانو چې دغه دولت عالي شورا به دغه نفر اول تاییدوي چې احمد محمود کبیر دا ځانونه کاندیدولی سي، 3 نفره د دوی د تایید وړ دي، ځانونه کاندیدولی سي، مهرباني مسابقې ته مخکې سي یا ټاکنو ته مخکې سي. هغه نه وروسته به دوی ټاکنې ترسره کوي، ولس به رای اچونه او انتخابات تمثیلوي، بیا به یو پکې کاندیدي کې چې هر یو پکې کاندید سي دوی ټولو ته به د منلو وړ وي، ځکه د دوی لخوا له اول نه تایید سوی ده دا نفر، هغه ټیم یې تایید سوی ده ورسره. نو په دې شکل دا ټاکنې شوي نه به دوی په دې شکل مخ ته وړي. همدرد صاحب تاسو څه ویل؟ نوبت خو د افغان فنګ صاحب. بله سلامونه بیا هم ټولو دوستانو ته. د اکبري صاحب په خبره کې زه غواړم زه خپل نظر ورکم. هغه دا ده چې د رژیم تغیرول یا دغسې یو بدلون راوستل چې ناصري صاحب د ورته مسؤلانه تغییر وایي، ګورئ دا بدلون داسې نه ده چې مثلا دغه د مقاومت ډله دې راجګه سي، ډزونه دې وکړي، څو افغانان دې ووژني او دوی به بدلون راولي. د دوی هغه پلار یې نسي راوستلی تر څو چې خارجي مداخله شتون ونه لري. هلته خلیلزاد تا ته ډېر واضح وایي چې بیا هغه خوبونه مه وینئ چې بي 52 به راځي یا بي 250 به راځي او په دوی باندې به حمله کوي، حکومت به ړنګوي، بیا به تاسې راځئ، مزې به وي، چړچې به وي او د نړیوالو مرستې به وي. دا کار نه کېږي. اوس که چیرې موږ او تاسې خلک جنګ ته هڅوو، یو خو دا ده چې په دې طالب نه ایسته کېږي، بیخي ډاډه اوسه. بل دا ده چې دواړو طرف ته اوس د تا خپل افغانان وژل کېږي، آیا د تاسې په دغه افغانانو چې د اسلحه راپورته کوي په دې مدعا نه لورېږي چې دوی ارامه ژوند ولري او داسې یو بدلون ته منتظر واوسېږي چې هغه د ټولو په ګټه وي، او که غواړئ چې دوی ووژل سي او پرېږده چې ختم سي، نو زه فکر کوم دا بیا هم د افغانو میندو بوري کول دي، د خویندو د دغه نورو دغه کول دي، بې وروره کول او بې پلاره کول دي، چې دا د افغانانو په ګټه نه ده. له طالب سره په همغږۍ، د غرب سره په همغږۍ، نوی بدلون چې راځي باید مسؤلانه واوسېږي او په دې بیخي ډاډه واوسېږئ. زه او ته، احمد محمود، مقاومت جبهه، ازادۍ جبهه او بله دا که هر څومره له طالب سره وجنګېږي، دواړو طرفو ته به تلفات وي، خو حکومت نه ړنګېږي په دې تر څو چې تا ته ګرین سیګنل له بلې خوا څخه در نسي کړلی، او که ګرین سیګنل در کړلی سو بیا د تا ټریننګ سینټرونه معلوم دي، بیا به ته په ایران کې هم روزل کېږي، بیا به ته په پاکستان کې هم، پاکستان به نه ورته وایو، په وزیرستان کې به روزل کېږي چې د افغانستان خاوره ده خو د هغو تر حکومت لاندې ده، بیا به ته دلته روزل کېږي، بیا به راځې بېغمه به حملې کوي، لکه جمهوریت کې چې د حملې کېدلې، په جمهوریت کې په ښارونو کې چاودنې کېدلې، چېرته کېدلې، چا کولې، له کوم جې راتلل، دلته ګرین سیګنل ورکړل سوی و. که چیرې تا ته ګرین سیګنل در نه کړل سي او ته هر دومره وډزوي، یوازې دومره کولی سي چې خپل افغانان رونه به دې خواته موژنې، ای خواته به یې موژنې، میندې به بورې کوي او تغییر به نه راځي او دغسې به ورته پاتې یو، لایتناهي جګړه به روانه وي. دوهم خطر چې ناصري صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې یو ځلې بیا که چیرې او بل همدرد صاحب وبخښه جناب همدرد صاحب، دا جګړه چې کوي مثلا ته غواړې جګړه وکړې، مشکل په جګړې حل کړې،
ته خو به ځې که به نه ځې که به ته دلته څه رقم به وي که به ته ترکیه کې یې. طبیعي خبره ده. فرض که دا د جګړې رهبري زه په غاړه لرم، زه خو به هلته ځمه که نه، دغه خپلو ځواکونو ته خو به روحیه ورکومه که نه، هلته به یو د جګړې میدان و ډګر ته به هم ورځمه. نو زه چې ور نه سم هغوی به څنګه دغه روحیه اخلي؟ خو طبیعي خبره ده ته به هلته ورځې، او دا چې تا هلته ورځې د تا د ختمېدو چانس هم په دې کې شته چې نړیوالو تا ته اجازه نه ده درکړې. خپله نړیوال استخبارات تا له منځه وړي، بغیر له دې چې طالب تر تا در ورسېږي تا هغلته جای په جای له منځه وړي. بله دا چې که چیرې دا ډول غیر مسؤلانه جګړې پیل سي، یو څوک په پټه د ایران لخوا، یو څوک په پټه له چین لخوا، یو څوک په پټه د ایسای لخوا او د نورو استخباراتو لخوا ملاتړ وسي، په دې شکل دا بیا یو ځل بیا ملوک الطوایفي رامنځته کیږي. بیا به موږ او تاسې څو کرنسیانې لرو، بیا به د موږ او تاسې کابل همغسې ویران وي لکه په داخلي جګړو د روسانو سره په جګړه کې چې یا په جهاد کې چې وران څه. آیا تاسې په واقعي ډول غواړئ چې دا کابل، دا ښکلی کابل چې د جمهوریت میراث ده او جمهوریت دومره ښایسته پرېښود، اوسني حاکمان یې ملا پسې ښایسته کوي لګیا دي، خاصتاً د دوی د ښاروالي کارونه، دغه غواړئ چې یو ځل بیا وران سي؟ زه خو شخصا د یو افغان په حیث نه غواړم. زه که چیرې غواړم په افغانستان کې رئیس جمهور هم سم، وران وطن نه غواړم چې زه پرې ریاست جمهوري وکم. زه آباد وطن غواړم، د خلکو په خوښه، د موږ تاسې ټولو په خوښه باید ټولې ډلې ټپلې راسي. په هغه وخت کې بیا حکومت کول هم خوند کوي. داسې حکومت به څه کوي لکه د طالبي چې کوي، چې ټول کدرونه ترې وتلي دي او دوی تش په داسې خلکو باندې حکومت کوي چې هغه غریبان غږ هم نشي کولی، څوک مخالفت هم نشي کولی. دا خو حکومت نه څه. حکومت هلته خوند کوي چې ستا اپوزیسیون هم دومره تکړه وي چې دغسې له خولې اور بادېږي او تا چیلنج کړې همیشه په حکومت کې، انتقادونه در باندې وکولی سي او ته بالاخره د هغه انتقادونو ته په وړتیا سره، په معقولیت سره، په منطق سره ځواب وویلی سي، کارونه وکړې، خدمتونه وکړې، ولس را خپل کړي، ولس په خپله غېږ کې ونیسي، نړیوال او ملي مشروعیت ولري. نو داسې بیا څه فایده چې بیا ملوک الطوایفي ته ځو؟ په دې خاطر باندې موږ چې د جګړې مخالفت کوو، یو دلیل یې دا ده. مننه.